بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور رجب الله شینواری شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. د افغانستان او آیرلند ترمنځ دویمه T20 لوبه تقریبا دا د یو ساعت مخکې ختمه شوه او څنګه چې زموږ د زیاتره مینوالو تمه دا چې آیرلند دا به موږ وهو ډېر په اسانۍ به وهو، هغسې ونه شوه. زموږ کرکټ ګوره یو ما خو مخکې مور باندې خبرې کړې دي، بل لیول ته تللی دی، پورته لیول ته تللی دی او داسې چې دا اوس څنګه ښکاري نو ګوره کرکټ د کینیا هم پورته تللی و، کرکټ د زیمبابوې هم پورته تللی و 1999 ورلډ کپ ته چې وګورې ډېر ملکونه داسې و چې د هغوی کرکټ پورته تللی و، مګر هغه کنزسټنسي چې ګوره پورته داسې روانې که نه او هغه داسې وساتې او همداسې روانې دغه مهمه ده، داسې نه چې ته پورته لاړ شي او بیا ښکته راخطا شي. د افغانستان کرکټ سره مشکل دا دی چې دوی خو همیشه دغه کوي شپږیزه هم وکړي، ای پی ایل هم وکړي، بل لیګ هم وکړي، مګر هغه دغه ترې نه راوځي، ټیلنټ د هغې ځای نه راوځي. همدغه خلک دي لوبیږي، که سکور کوي لوبیږي به، که سکور نه هم کوي لوبیږي به، چې 10 میچونو کې ناکام شي هم به هم لګیایي او که دغه شي مطلب 15 کې هم دا شی به پکې دوی کې چې دا به همیشه په دې ټیم کې وي. د غریب سړي بچي دپاره چې دی کوم زموږ ژورونه هغوی دپاره موږ غاږ پورته کوو او لګیا یو. ډېر خلک په دې دغه کې راته همدې پیج کې دغه هم کوي، میسیج هم کوي. یو کس نوم یې رانه اوس هیر شو، زبیري په نوم و کتي شی وایي فاست بالر یم په ډومestic کې مې هم ښه پرفارمنس کړي دي او دغه خو ما ورته لګیا اوسه ځوانې دغه به نه ورکوي، ګیو اپ به نه کوي او کرکټ داسې نه دی چې دا ته اوس مثلا په یو سیزن کې تا پرفارمنس وکړه، تا ته چانس دره نغی نو ته اوس یې چې نه زه ولا وطن هم پرېږدم زه بل ځای ته ځم. نه، هغه ستا کار دی وروره چې ته پریشر نشي هینډل کولی په خپل کور کې نو ته به د باندې څه پریشر هینډل کې. افغانستان کې خو وخت د سره کار اهل کار ته نه سپارل کېږي، د غریب سړي سره بې واسطې سړي سره عام افغان سره همیشه ظلم کیږي، هغه چې د هر چا نظامي وایي شو دا پروا نه کوي. یو خو د حضرت عمر رضی الله تعالی نظام چې هغه بیل شو، که هغه خدای پاک راولي موږ هماغه اسلامي نظام غواړو نو بیا به دا شي نه کیږي. او اسلامي نظام دې ته نه چې اوس مثلا تاسې په دغه کې ناست یاست هر کې یو چې موږ ته نور شي نه مهم دي، مګر کرکټ چې دی دا څه مهم دی، خپل کار دی کوي چې هر شی کوي که نه. نو ګوره دا خو تاسې د ملت خوشحالۍ سره د ملت یووالي اتفاق او اتحاد سره ظلم کوي. چې اسلامي امارت وخت کې هماغه پخواني مافیا په کرکټ بورډ کې ناست دي، هماغه پخواني لکه ستا د خوښې وس دغه یو کوم یو نصیب زادران دی، د کې د سی ای او څه لیاقت دی. زه د فسادي نظام سی ای او سره مقایسه کومه چې هغه دغه یو حمید شینواری و دنه مخکې هغه په پی ایچ ډي لري، تعلیم یافته و، پوه سړی و، دنیا سره اړیکې وې، په خبره پوهېده، بنسبت دا سړی سره خبرې هم نشي کولی. دې نه به لږ مخکې لاړ شو، قریشي صاحب سره به مقایسه کوو، قریشي هم د ده نه ښه و. هغې نه مخکې لږ لاړ شه لطف الله ستانکزی صاحب، هغه هم د ده نه ښه و. نو خبره داسې ده چې سی ای او خو راغلی دی او چیرمین صاحب چې دی ټول کار کوي. ما له چیرمین وایي زه 6 ورځې کار کوم، په قانون کې خو 6 ورځې چیرمین کار نشته. نو چې یو هغه دا خبره درته ځکه کوم چې دا مس مینجمنټ هر شی چې په طریقه منیج نشي که نه د هغې ریزلټ سی نه راوځي، پاس نه چې هر څه مینج نشي. او بیا کرکټ بورډ خو د افغانستان خیر په یو دغه کې هم سی نه دی، نو راځو مین مینجمنټ سکلز ته. محمد نبي صاحب ګوره ما خو په نړیوال جام کې هم تاسې کتلی شئ په نیوکه نیولې، زما په نظر باندې دا داسې یو هغه افغانان خو ډېر بهادره خلک یي که نه، دا داسې هغه ډیفینسیو کیپټن دی. نو زه ورته داسې ټکی نه استعمالومه چې هغه دغه نه سی نه، نو ډیفینسیو ورته ویو چې همیشه دفاعي حالت کې د ځان بچ کولو دپاره پناه وړو والا کیپټن دی، نه دی بیټینګ سی استعمالی، نه دی بالینګ سی استعمالی. کوچز خو دی خو تا سره بار کار کوي، خو چې یو ځل 11 کسان ستا لوبې ته رادن نشي دا خو ستا کار دی چې دا ته څنګه بیټینګ کې یوز کړي، دا څنګه بالینګ کې یوز کړي. نو بیټینګ کې اوس ګوره ته دغه لوبه موږ لګیا یو درته که نه چې شاهدي عثمان غني کې باید یو کس لوبیږي. ګوره دا راکټ ساینس نه دی، دا داسې شی نه دی چې یاره نجیب الله شینواری غواړي، نه
دا چې په کرکټ څوک پوهیږي دا کامن سنس دی. موږ چې کومه خبره کوو ګوره زموږ خبرې نیکسټ دغه دا ګز او دا میدان دا شی پرېږدی چې شاهدي دغه څوک 240 بالونو باندې 14 رنزې وکړي. ښه هغه جعفرخان صاحب لیکلي چې د شاهدي رنزې تی وباسي نو سلم نه دي، خو که دا تی وباسي چې سلم نه هم دغه شی وي بیلې وي چې بیلې په 80 او 90 کې به هم بیلې او چې بیلې په 122 کې به هم بیلې. نو اپروچ دې صحیح کا داسې اپروچ لکه اوس ګوره 2015 نړیوال جام کې انګلستان د کوارټر فائنل نه مخکې آوټ شو. ایان مورګن کیپټن کو یو نوې کوچ راوست، نوې سیټ اپ راوست او وی چې موږ به دغه سلوبه کو اٹیکینګ اپروچ سره. هغه اپروچ ورته 2019 نړیوال جام وګاټه. داسې نه ده چې لکه د افغانستان ټیم موږ وی چې او نه دا خو بس نه په خواني خیالاتو کې چې ولا وسم خيو چې دومره را رسیدو دینه باید روزو. دا شی نور نشته. دنیا کې هر فیسیلیټي چې بل چا سره مونږ سره مشته. د دنیا ټاپ بالران که اوس مثلا څوک نشي فیس کولای په موږ سره لوبې نه راځي نو په پی اس ال کې خوې کنه په آی پی ال کې مو کنه ورکه په پی اس ال کې اوس موږ بیټسمنان چې دي دا ټاپ کوالټي بالران فیس کولای شي. نو هغه شي نشته مګر اپروچ غلط دی، کپتانی غلط ده. وایي شي نه د په بیټینګ سلسله سیده نه د بالینګ سیده. دا به شاید په افغانستان په دې تاریخ کې اول ځلی چې ما T20 لوبه وکړه هغې کې یوه شپږیزه نه ده لګېدلې، یو شپږیزه په ټول T20 گیم کې. نو دا اوس ټیسټ کرکټ شو، دا T20 کرکټ شو او که دا ون ډے کرکټ شو. نو دغسې کرکټ چې کوي نو بیا به یې دغسې حالي. هغه مو مزه شي درته چې یاره ولا زموږ خو زړه غواړي افغانستان دی اوس څه وکړو خلاصۍ مو نشته چې وایو چې ځه وی ګټو. مګر اندازې نه چې ښکاري چې آیرلینډ ډیر پروفیشنل ټیم دی. ګوره مارک هیډهر په خپل لاین او لینث کې بالینګ کوي، جاشوا لیټل هماغه زون کې بالینګ کوي، نه ایکسټرا د وکټ اخیستو کوشش کوي نه بل څه کوي. تی شی چې ورته میراو شو هغه زموږ په ټیم کې بنسبت هر یو سړی غواړي سټار سي. زموږ د ټیم کې ګوره ما ورته ویلو مجیب، فضل حق فاروقي او دغه نوین الحق دا درې واړه نیو بال بالران دي. اوس چې ته مجیب ته نوی بال کې بالینګ ورکوي خو دغه سره نوین الحق او اخو په نوی بال بالینګ کې او فضل حق فاروقي سره دغه شو کار خراب سو لکه ستا ټیم بیلنس ته خراب شو. همداسې عثمان شاهید، عثمان غنی او شاهدي دا دوه چې تاسو سره په یو ټیم کې دا خو دوه ټیسټ پلیران دي رورا یا ون ډے پلیران دي. دا خو د T20 پلیران نه دي. زما په نظر باندې دوه په ځای باید اوس ګوره شپږیزه کې یو ځوان راځي، ځوان ته مکمل چانس ورکوي. یاره دې په ځای به ریاضه سلم خي چې مکمل چانس ورکړي. ډېر ښایسته ټیکنیکل پلیر دی او ځوان د سی اپروچ سره به لوبه وکړي. نو خبره دا ده چې باید زموږ شپږیزې نه زموږ ډومېسټک نه موږ د T20 سپیشلیسټان روباسو. ما خو ویلي ګوره مخکې که چېرته انشاءالله 2023 کې که د الله رضا یي که نه چې ډېر دغه نه نو انشاءالله موږ به د کرکټ بورډ چیرمنان کیږو. بیا به زه تاسو ته ښیم چې T20 سره ته موږ څنګه کرکټران روباسو. داسې پلیران به ورته روباسو چې هغه به د ویسټ انډیزیانو غوندې یو وخت کې چې هغوی ټیم سم شپږیزې والي هر یو پلیر به راځي سم اټیکینګ اپروچ سره چې آوټ کېږي مثلا چې دغه کېږي ډزنټ میټر موږ به تا نه ډراپ کوو، تا ته به مکمل رن درکو مثلا لس T20 یا هر څو T20 یو څه ورته میلاوي چې ته خپل استعداد پکې وښیې چې نه شي ښودلی بیا به ډراپ کېږي بل به راځي. خو دغه اپروچ سره چې دی لکه د انګلینډ چې کوم د 2015 نه وروسته وکړه نړیوال جام یې وګټه دغسې د اپروچ چینج پکار دی. نو زما په نظر باندې ما خو مخکې ویلو چې هغه کوم 11 کسان چې زموږ د خوښې دي هغه ما تاسو ته هغه 1 منټ ویډیو دی نه مخکې اچولې ده هغې کې مې در سره شیر کړي. نو دا خو زما دي اوس وروره نو زه خو سلیکټر هم نه یم. هغه بل ځل ویډیو کې مې ویلو چې د ګیری کرسټن اکیډمي نه لیول 2 کوچینګ مې کړی دی. یو چا را سره کرکټ بورډ دغه نه وي چې ولا راشه افغانستان کې کوچینګ دغه کوي. ما ورته چې یو جهان مننه موږ د کوچینګ اراده نه لرو، نه موږ افغانستان کې غواړو چې کوچینګ ولې افغانانو کې ګوره خپل خلک به پیژنې. زموږ د خلکو مینټالیټي دا ده ښه ذهنیت چې ته ورته جان بوکینن راولې که نه د هغه اسټرالیا ته چې ورلډ کپ یې ګټلی دی هغه انټرنیشنل کرکټ نه و کړی، هغه ته هم غوږ نه ږدي. افغان هغه چا ته غوږ ږدي چې کوم سړی په کرکټ کې زیاتې رنزونه کړي، زیاتې سلیزې والي، غټ سټار یې دی ورته سي دا ډېر ورته چینګې کړي. دا موږ داسې خلک یو. نو دې دپاره دا زما په نظر رئیس احمدزی صاحب هم باید کوچ نه وای. د داسې پلیران ورته راولې، داسې کسان ورته راولې چې هغه سانګاکارا شو. ما خو یو وخت ورته کیوین پیټرسن او برینډن میکولم
اوس که بارنی کوچ راولي او لانګویج بیریر هم وي که نه پروا نه کوي خو داسې کس راوله چې هغه د ستا کرکټ د خلکو ته یو نوې جذبه ورکړي او یو نوی یو بادري ورکړي راولي. تیار افغانان خو همداسې دي. افغانانو کې ګوره خالي معمولي لکه وچ لرګي دي طلای وروهه. نو T20 خو داسې کرکټ دی چې د دې دپاره خو دا خو زموږ دپاره کرکټ دی. مګر په دې کې بیا آیرلینډ خلاف موږ 102 شرنځې کوو نو دې نه وروسته به زموږ څه حالي. زه ایشیا کپ خو په دوبۍ کې دی. دوبۍ کې خو بیچونه سلوی مونږ به یو څه وچلیږو. اسټرالیا کې به څه کوو؟ نړیوال جام. نو داسې اپروچ سره چې دی دا په کار دی چې چینج کړي. زما په نظر باندې ګوره ما خو مخکې ویلو محمد نبي صاحب چې دی اټس ناٹ ټو لیټ دا د T20 کپتاني باید دله نه وای ورکړی. دا راشد خان له ورکړی او راشد خان ګوره فضلي صاحب سره جنجال راغی او فضلي صاحب همدغه شاهدي مثلا هغه په ټیم کې نه غوښته. ما ته خپل انفارمیشن رااله ډیر کلوز نه چې دا وي او که مثلا د دوو کې یو کس لکه هماغه عثمان غني نو یا یو بل داسې پلیر ابراهیم زادران نو د دریو کې دغسې یو پلیر راوستل پکار دي. باقي سي خسته نور اټاکینګ پلیران را پیدا کوي. په شپږیزه کې خو به تاسې کتلي که تاسې چېرته ګوره داسې دی یو خپل خاص په یو گیم باندې کس مه دغه کوئ ښه چې ته یو کس راشي یو گیم یې ښه کوه ته وایې چې والله دا خو پلیر سو نه کنسسټنسي ته ګورئ. نو که تاسې څوک مثلا پیژنئ ښه دغه یې کړي هغه ما سره شیر کوئ. زمونږ غاک چې دی ګوره زه هغه وخت کې غاک پورته کوم چې هغه کله ډومیسټیک او پوره سی پرفارمنس لکه دا سلیم صافی ګوره دغه استعداد دی دا لږ زما خوښ شو. درې ځلو که لاست اوور کې سکور ډیفینډ که هغه یو ځل خو ورته داسې خلک ولیاړو چې دغه شرف الدین اشرف چې پکې اوټ شو هغې کې ډېر ښایسته لوبه وکړه ما یې بالینګ کوته. نو دغه کس ښه دی. هغه وفادار مومن ته خو موږ ډېر وخت راسې غاک پورته کوو لکه سپیډي مو دغه مو دغسې کسانو له باید موقع ورکړل شوې وای. مګر معلومات نشته چې ولې خو بیټینګ زموږ دپاره یو T20 یو دوه داسې سپیشلیسټان پکار دي چې سم نیچرل استعدادي چې ریسټ پلیران چې داسې پورته کړي په میډ وکټ شپږیزه وي چې داسې پورته کړي معمولي په دې فاین لیګ طرف ته یو شاټ ووهي پوه شوې چې سټریټ یې ووهي چې داسې خوند درله درکړي. دغسې پلیران را پیدا کول پکار دي او چې دا تر څو پورې نه وي نو ټیم کې بیا دغه حشمت الله شهیدي او دا دغه چې دي دا عثمان غني دا به پرابلم وي. دا به مشکل جوړی چې څوک چرته دغه شي ولوبېږي. بل بیا راځو 5 نمبر مثلا نجیب الله زادران او محمد نبی. نجیب الله زادران زما په نظر باندې یو ښه فینشر دی. دا چې بعضې خلک یې مخکې ولا موقع ورکړي چې مخکې موقع ورکړي د سره په دې سټاپ کې مشکل دی چې دا ډیفینسیو لوبه ولګي چې ډېر اورونه پاتې هغه اپروچ کې فرق راځي دی اوټ کېږي. نو زما په نظر نجیب الله زادران ښه دی چې همیشه 12 اوور نه وروسته راوځي په T20 کې دا به ښي. محمد نبي صاحب ګوره ویرات کوهلي به د نړۍ دویم پلیر شي چې د 100 T20 لوبې د پاکستان خلاف به لوبه راځي هغې کې وکړي. زموږ محمد نبي صاحب هم کېدی شي ایشیا کپ کې که موږ سیمی فاینل دغه پورې ووتو نو 100 T20 به دیم پوره کړي ماشاءالله 100. دا د نړۍ په T20 کې هغه ټاپ آل راونډر دی. ټاپ آل راونډر چې دی افغانانو مطلب توهین نه دی پوه شوې بې ځایه دغه به نه کوئ کنځلې ما باندې به ځان نه بلاک کوئ حقیقت به یو سره. د نړۍ ټاپ آل راونډر په 92 لوبو کې 450 والي 450 مړه دنه خو مام زیاتې والي دي. دونه پریکټیسونه چې دوی کوي دونه خواریانه چې دوی کوي بل کار نشته. IPL نم پیسې راځي بل ځای نم راځي مزې چرچې دي په اکیډمۍ کې روزانه ستاسې پریکټیس دا دغه دی. نو چې په 92 لوبو کې ته 450 وهې مړه دلته چې ناست یاستئ تاسې څونه 300-400 کسان ناست یاستئ یاره په یقین درته یم چې کرکټران یاستئ که نه د 300 کې به د 300 چې بیټسمینان یاستئ 300 نه به زیاتو په 92 کې 4 نه زیاتې 50 والي. نو دا کرکټ سو انټرنیشنل کرکټ ټیم کیپټن دا آل راونډر شو. آل راونډر دسی نو ګوره محمد نبی صاحب په ځان کار وکړه که نه یو ار کیپټن ته کپتان کپتان باید ریسپانسبیلیټي واخلي ذمواري واخلي. نن ورځ وه نجیب الله زادران اوټ شو ته به نورو سره ولیاړ وای دا سکور به تا رسولی وای 150 ګوره دا خبرې چې یو بل تېر ځل 108 شپېته وکړي چې یاره 20 رنزې کمې وي 180 چې دی آیرلینډ پروفیشنل چیزر دي هغه هغې ته ګوري چې څنګه ټارګېټ یې په هماغې طریقه ور رواني داسې ورو ورو دي وجني
په 19 اور کې در باندې چیز کې خدي یخ کی ته چې وای اوس به ګټم اوس به لاړ شي که یو سلو دوی شمي هغه سیر باندې چیز کې ضرورت نشته چې دغه نه دی ورلد کپ نه دی څه بل شي نه چې رن ریټ به څه ګټه وکړي په خپل خوند یې اخلي کیف ته کوي بلبرن یو شانتي لګي یو هری ټریکټر بیل ته شانتي لګي ټریکټر بیل شانتي لګي پېښ خپل سور کې دا خو له پال سټرلینګ نه چریدلای نو کتا یو سلو شپېتم کړي وای هغه درته چیز کاوه خو خدای چې محمد نبی صاحب په طریقه لو بکړي ور سره نور خلکو هټینګ کړي وای نو دا به یو سلو اتیا ته چې ټارګټ ورکې بیا موږ آیرلند بیټ کولای شو په دې یو سلو 500 یو سلو 10 شو په دې شینو باندې دې سره ډېر ښه فیلډینګ کوي دې سره ډېر ښه مقابله کوي نو هیله ده چې په دې شینو باندې کار وشي او دا ټیم سلیکشن چې دا ډېر مهم دی چې نیکسټ گیم کې او بیا زه تاسو ته گیم نه مخکې درسه د خپل خوخي ولس دا کوم زما چې د کوم خوخي وو په کار خدا چې یو څه کسان نور پکې اچولي وای په دې ټیم کې او نور احمد زما په نظر باندې ګوره لیفت آرم چاینا مین دی اٹیکینګ بالر دی کویکش بال کوي زکه زاغه په ټیم کې اچوم او چې کله دغه وخت راشي وس چې مثلا دریم یا څلورم یا اخیری لوبه کې ولا چانس ورکړي او نه چلیږي بیا به کېږي دا داسې کار باید ونشي مکمل موقع ورله ورکړل شي او دریمه لوبه بیا ورسره افغانستان د پاره چې دی سیریز ګټل چې دی دا وز ډیر ټف سو ځکه یا راغلی دی نړۍ کې ډیر ټیمونه چې دی مثلا دوه لوبي بیللی دریم څلورم پنځمې ګټلای دی مګر دا اکثره نه کیږي خدا 8 آوټ اف 10 ټایمز نه کیږي یا نه یو ځل دوه ځل وشي نو دې د خاطره چې دی بهترین کار بدای چې دوی په خپل دغه باندې لاین اپ باندې کار وکي او درې میچونه دي دا سوچ نه کوي چې زه سیریز وګټو خو دا سوچ د ځان سره وکي چې مونږه ایشیا کپ ته د خپل لاین اپ سیټ کوو حضرت الله زازای پته نشته چې دا انجرډ دی چې انجرډ دی ولې راوستو او چې بیا راوستی دی نو بیا نه لوبوي په دې نه پوهېږم T20 کې خو بیخي هغه چلیږي که نه چلیږي آی جسټ لایک هیم آی تھنک T20 لپاره بهترین پلیر دی نو دغسې دا باید په ټیم کې واچول شي چې دا ټیم سي د افغانانو د افغانستان ټیم شي مړه لږ که میچ بایلی هم داسې د زړه د خلاصه یې بایلی چې خوند وکړي چې سم شپږیز یو څلوریز یو چې سم انټرسټینګ لوبه داسې باید نه وي چې یو سلو شل دوی شو اتی شو دی کې یو شپږیزم نیول شوی خوندم نه کې د کرکټ سره کرکټ ډېر شوقیان دي نو زما دغه نه هیله ده چې د محمد نبی صاحب نه او مینجمنټ نه چې کوشش وکړي چې د خپل لاین اپ سیټ کې هم بیټینګ سیټ کې هم بالینګ سیټ کې چې دغه بالینګ دغه بیټینګ سره ومنګ ایشیا کپ ته ځو ایشیا کپ ډېر مهم دی ګوردار ته وایم ایشیا کپ چې دی په دوبۍ کې دی زموږ چانسز ښه شته دی زما په نظر باندې او سپیشلی T20 د 500 اوره کې مونږه مقابله کړې یاد مشي یو گیم انډیا سره یو پاکستان سره ډیر نږدې یو خټای شو موبایل ګور دغه سي چې هغه خو 500 اوره شل کې خو زموږ زیات چانس تا مګر بیټینګ سی کوي بالینګ سی کوي ان شاء الله افغانستان ټیم به خکېږي زموږ کرکټ ټیم دی دا په کې راځي ګټل بیلل په کرکټ کې ځان به ورسره عادت وي خو چې کوم ځای کې مثلا غلطیانه کوي هغه نه بس دکړه کو چې نورم خوشو تاسو ټول د کتلو نه شیر کول نه یو جهان مننه دوستانو بس ما ورته چې وخت لګ دغه امریکا کې مصروفیاتي مګر ډیر زیات دوستانو غوښتنه کړې و چې او دې ویډیو غانې وکا او زه پوهېږم زه د کرکټ مینوال یم ما ډېرې د کرکټ ویډیو غانې کتلې دي ګوره نه مونږ انټرنیشنل کوچینګ غواړو کولی چې مګر بیا څومره خوارین چې ما د کوچینګ او دغه لپاره کړی دي ولې شوقیان یو دومره ویډیوګانې دونه دغه د کریک انفو چې نو راوتلی وو که نه هغې وخت کې به کمپیوټر یې نه وي امریکا ته زه دسمبر 2000 کې راغلی وم نو په جنوري 2001 کې چې لایبرري ته بتلم خلکو سره کمپیوټر لایبرري ته ولاړ هلته به مې دا دغه واچ او د کرکټ چې مایل چرته ګوګل کې او دغه کې را پیدا شي چې لکه کرکټ انفارمیشن ونه دونه موږ د کرکټ شوقیانو په غرمو مو کرکټ کړي دي وهل او ټکول او دا شینه مو خوړلې دي خو مشر و ما په کور کې مشر زویم زور دغه وی ذمہواریان وی راته غریبي وا غي شیم د خاطر رانه کرکټ هم د څه پاتې سو کینه یو وخت کې کرکټ کې سمندر رسلو صحیح سره د خلاص جز په وکټ چې بود ریدم ما به کوشش کاو چې خپل ټیم ته میچ وګټم دا زما تاسو ته نصیحت همیشه چې ودریګ په وکټ د څه ودریګ چې خپل ټیم ته به میچ ګټي
او دا انټرنیشنل کې زموږ پلیران باید دا وکړي. نو ان شاء الله کرکټ مو شوقیان یو در سره ځکه شیر کوم ځکه غواړم تاسو سره خبرې وکم پر کرکټ ډېرې خبرې وکړو په طریقه خبرې سره وکړو به ځای نه غواړو چا سره جنجالونه دغه کو نه غواړو زه تاسو دلته بلاک کم دغه مکان دا دي شي نه تیر شي په خه طریقه باندې خپل کامنټ کوئ خپل نظر شیر کوئ زه به در سره استاسو نظر لایک کوم چې د لایک او چې د تیشي کامنټ او بیرته کامنټ ورته کوم ان شاء الله په میسج کې به درته دغه کوم ریپلای کوم. نو موږ ټول یو افغانان یو یو پښتانه یو خلک یو راځي په اتفاق او اتحاد سو کنو نه کرکټ کې هو په اتفاق شو کنه په سیاست کې اختلاف لرو بل خبره کرکټ او سیاست سره مره یو ځای کوي کوز ما عمران خان صاحب وخت هغه د پاره کوم ویډیو کوم اچوم چې خوند نه درکې تیری غتینی پرې دی مگر کرکټ چې دی کرکټ خو موږ مینوالي په دې کې خو سرحد نسته کړي ځوان دی کو ویرات کولی دی کبل دی دا پروا نه کوي د چا به ډیوډ وارنر خوخي د چا به بل څو خوخي دا خو د کرکټ نو کرکټ دی نه وباسي راځي چې سره یو ځای شو په مینه محبت باندې د کرکټ خبرې کوشش وکوم چې تاسو بیا دلته راواخلم ما ته معلومات نسته خو وخت سره به ان شاء الله راخلم تاسو ټولو د کتلو نه شیر کول نه یو جهان مننه تاسو رور نجیب الله شینواری سپیکس لایو افیشل نه وای پامان السلام علیکم.